درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا مصطفی حق مل تاسو سره دی. درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی حسیب او رشاد له ټولګیوالو سره ډېره زیاته مینه لري، بیخي ډېره. ولې؟ ځکه ټولګیوال خو د ورور صفت لري. ټولګیوال د ورور صفت لري. ځکه په یو فامیل کې چې تا سره ګډ اوسېږي، مثال تا به ورور وي، تا به خور وي، تا به مور پلار وي، تا به مثال نور کورنۍ رابطه ورسره لري، صحیح ده. خو موږ تاسو چې کوم ټولګي کې اوسېږو دا موږ تاسو کور دی، ښوونځی زموږ تاسو کور دی، دا ټولګی زموږ تاسو کوټه ده. نو موږ چې په یوه ټولګي کې اوسېږو نو موږ به ورونه وو، د ورونو په صفت باید موږ ژوند وکړو. نو حسیب او رشاد هم له خپلو ټولګیوالو سره، له خپلو ورونو سره، یعنې ټولګیوال ما خو تاسو ته ویلی وو ټولګی صنف، ټولګیوال همصنفي، ورور برادر. نو ټولګیوال یعنې ورور. حسیب او رشاد له خپلو ټولګیوالو سره ډېره زیاته مینه لري، ډېره زیاته مینه لري. ولې؟ ځکه ټولګیوال خو د ورور حیثیت لري. موږ تاسو باید د هغو سره ډېر ښه ژوند وکړو، ډېره ښه رابطه ورسره ولرو او ډېر ښه خپلې مرستې له یو بل سره شریک او مخته یوسو. زده کوونکو موږ تاسو تېر درس ولوستلو، خلاص مو کړو. اوس شپږ ویشتم او اووه ویشتم مخ فعالیتونه کاروو. دلته به مخکې له دې چې د فعالیتونه وکاروم تاسو ته راځم. ټولګیوال چا ته وایي؟ په هغې ورځ ما تاسو ته ښودلي وګورئ، ځینې عکسونه تاسو ته ښودلي چې ټولګیوال یعنې څوک؟ هغه څوک چې په یوه صنف کې ګډه زده کړه مخته وړي، یعنې شریک درس وایي، یو ځای درس وایي، له یوه استاد څخه وایي، یو ځای وایي، یو رقم کتابونه په یوه سویه. ټولګیوال په دې کې به ځینې ډېر تکړه وي، ځینې به متوسط وي، ځینې به لږ ضعیف وي، خو مګم هر څوک چې کوشش وکړي ټول تکړه وي. تاسو ماشه څومره تکړه یې وګورئ. یعنې که چیرې اوس له تاسو نه امتحان واخلم ممکن تاسو ټول له ما نه پوره نمرې یوسئ، ځکه تاسو ډېر تکړه یې، ډېر ښه درسونه وایئ، کورنۍ دنده په خپل وخت راوړئ او خپل فعالیتونه ډېر مخته وړئ. دلته وګوره دوی ټول په یوه صنف کې ناست دي که نه دي ناست؟ په یوه ټولګي کې ناست دي که نه دي ناست؟ خو ناست دي. دوی ټول ټولګیوال دي. دوی ټول یو له بل سره د ورونو په څېر رابطه او اړیکه نیسي. دوی یو بل ته د ورور په صفت ګوري. بل عکس مې تاسو ته ښودلی و. دوی ټولګیوال دي که نه دي؟ دي. ټولګیوال یعنې همصنفي، په یوه صنف کې زده کړه کوي. دوی ته ګورئ څومره خوشحاله دي له یو بل سره، څومره ښه په ورین تندي خپل زده کړې مخته وړي. تاسو ورته وګورئ، درته معلومیږي څومره خوشحاله دي. ځکه دوی لکه په یوه فامیل کې چې اوسېږي همدغسې په یوه ټولګي کې هم خوشحاله وي. لکه یو څوک چې د مور و پلار سره خوشحاله وي، زده کوونکي به له شاګردانو سره دغسې خوشحاله وي. زده کوونکي به له ښوونکو سره خوشحاله وي. زده کوونکي به له نورو ټولګیوالو سره خوشحاله وي، که نه؟ لکه څنګه چې یو مور و پلار له خپلو اولادونو سره خوشحاله وي، همدغسې یو استاد له خپلو زده کوونکو سره همدغسې خوشحاله وي. صحیح ده؟ آفرین. ښه، راځم فعالیتونو ته. کتابو ته مو ګورئ، شپږ ویشتم مخ ته. له فعالیتونو مخکې باید دلته یوه خبره ګوره، مرکه شوې. مرکه یعنې د دوو نفر ترمنځ خبرې اترې دي. د خبرو اترو ارزښت په دې کې دی چې موږ تاسو که نه لکه یوه ژبه په خبرو کې ډېره زر زده کوو، ځکه ژبه چې ده ټولنیزه کسبي پدیده ده. په ټولنه کې زده کېږي، په ټولنه کې کسب کېږي. نو ژبه یوه ټولنیزه او کسبي پدیده ده. صحیح ده؟ آفرین. نو که چېرې موږ خبرې وکړو
که یوه ورځ غلطه کړو بله ورځ به صحیح وي که بله ورځ مو غلطه کړې بله ورځ به صحیح وي که لږ څه وخته غلطه کړو بله ورځ خو صحیح کېږي باید ونه شرمېږو خبرې وکړو ځکه موږ تاسو دغه صفتي غړي له ژبې سره عادت کېږي بلدېږي ورسره نو بیا به کومه ستونزه نه وي سمه ده آفرین ښه توریالی څه وایي ګورئ یو توریالی دی بل اجمل دی توریالی ورته وایي وایي د حسیب او رشاد حاضري څنګه وه حاضري څنګه وه ګوره د حسیب او رشاد همیشه حاضري ورکوله که نه اجمل څه ورته وایي دوی په ټولګي کې په زړه پورې حاضري درلوده یعنې همیشه حاضر وو تل حاضر وو بله پوښتنه کړې وایي ښوونکي او د ښوونځي اداره د دوی په هکله څه ویل یعنې ښوونکي او د ښوونځي ادارې د اجمل او رشاد د حسیب او رشاد په اړه باندې څه ویل اجمل څه ورته وایي ښوونکي او د ښوونځي ادارې دوی همیشه نازول او خپلو ښېګڼو ته یې هڅول همیشه یې هغوی څه کول تشویقول یې هڅول یې چکچک یې ورته کول سوغاتونه یې ورکول صحیح ده آفرین بل توریالی بیا څه وایي وایي ښوونکي د دوی په هکله ټولګیوال ته څه ویل یعنې ښوونکي د دوی په اړه نور زده کوونکو ته څه ویل صحیح ده دوی ټولګیوالو ته څه ویل د حسیب و رشاد اجمل څه ورته وایي وایي ښوونکي به چې په ټولګي کې خبرې کولې دوی به یې د ښو زده کوونکي مثال راوړل یعنې همیشه به یې ویلې چې لکه زه چې تاسو ته وایم چې د بریالی ډېر ښه زده کوونکی دی دی همیشه کورنۍ دنده راوړي درس ډېر ښه وایي حاضر وي په صنف کې نو بیا که چېرې زه درس وکړم موږ تاسو باید داسې درس ووایو لکه بریالی ځکه ما هغه د ښه صفت په شاګرد صفت په توګه راوړو صحیح ده نو ځکه موږ تاسو باید هغه څوک چې هغوی کوشش کوي هغه نور هم وهڅوو صحیح ده آفرین اوس راځم فعالیتونو ته دلته څه وایي وایي لاندې نیمګړې کلمې په خپلو کتابچو کې ولیکئ تاسو ته وایي پوه شوئ آفرین تر هرې نیمګړې جملې لاندې 3 کلمې درکړل شوي دي 3 کلمې درکړل شوي دي چې دوی یوه به سمه وي سمه ده ګورئ د اورېدل شوو کلمو له مخې مناسبه کلمه وټاکئ بیا یې د جملې په خالي ځای کې ولیکئ داسې مناسبه کلمه وټاکئ چې موږ تاسو هغه د کتاب 25 مخ چې ولوستلو په هغې مخکې راغلي وي سمه وي مناسبه وي صحیح ده آفرین ګورئ لومړی څه وایي د یوه ورقه به بیا وروسته بنده کړو صحیح ده چې دلته ځای اضافه شي لږ موږ تاسو ته که نه آفرین ګورئ اول څه وایي وایي حسیب او رشاد ته د ښوونځي د ادارې لخوا خانخوالي ګورئ دلته لیکم درته حسیب او رشاد ته ګورئ حسیب او رشاد ته د ښوونځي د ادارې لخوا د ښوونځي د ادارې لخوا بیا خانخالي یعنې خانخالي کې چی راځي تش ځای کې چی راځي ورکول کېدل صحیح دی دا یوه بل څه وایي وایي حسیب او رشاد ګورئ حسیب او رشاد د خپلو بیا خانخالي ده تش ځای دی سره ملګرتیا کوله صحیح دی په دو خانخالي کې به څه راځي بل دی حسیب او رشاد ګورئ حسیب او رشاد هیڅ دا به اوږده یا ورکمه هیڅ ته صحیح ده هیڅ خانخالي ورپسې نه کوله یعنی په خانخالي کې چی راځي نه کوله ګورئ د اولې خانخالي لاندې چی لیکلي دي ګورئ د اولې خانخالي لاندې لیکلي الف درته معلومیږي نه ښکارېږي که نه ښه سمه ده لږ پکې ښکارېږي زه به یې سم ولیکم درته
الف په کومه ګورئ الف چې لیکلي سوغاتونه ب ملګرو جیم کلیوالو نه الف سوغاتونه ب قلمونه جیم کتابونه ب قلمونه جیم کتابونه اوس په دوه کې کوم شی سره راځي سوغاتونه راځي قلمونه کتابونه ګورئ حاسب او رشاد د ښوونځي د ادارې لخوا سوغاتونه ورکول کېدل قلمونه کتابونه څه شی آفرین الف صحیح دی سوغاتونه ګوره حاسب او رشاد ته د ښوونځي د ادارې لخوا سوغاتونه ورکول کېدل چی راغلل سوغاتونه راغلل دویمه کې چی راځي حاسب او رشاد د خپلو بیا خانخالي سره ملګرتیا کوله ګوره دلته ولیکم درته درې کلمې چې کومه یوه مناسبه راځي تاسو به کې خوښه کوئ وبه ټاکئ زه به ولیکم درته ګورئ اول دوستانو دویم ملګرو جیم له کلیوالو یعنی همقریه ملګري انډیوالان دوستان صحیح ده که کوم صحیح راځي آفرین حاسب او رشاد د خپلو ملګرو بې صحیح دی د خپلو ملګرو سره ملګرتیا کوله پوه شوئ په آفرین پاتې شو دریمه پوښتنه راغلی دریم سوال راغلی حاسب او رشاد هیڅ خانخالي ورپسې نه کړه خانخالي کې چې راځي ګوره ځوابونه چې د الف ب جیم په الف کې تیښته بل ب غیر حاضری جیم شوخي په متن کې چې راغلی وو کومه کلمه صحیح وه حاسب او رشاد هیڅ کله غیر حاضري نه کوله آفرین غیر حاضري نه کوله پوه شوئ په آفرین غیر حاضري بیخي نه ده کړې په اول کې سوغاتونه په دویمه خانخالي کې ملګرو په دریمه خانخالي کې غیر حاضري نه کوله پوه شوئ په آفرین ګرانو زده کوونکو دا زموږ تاسو د نن ورځې درس و حاسب او رشاد له خپلو ټولګیوالو سره ډېره مینه لري دوی همیشه له خپلو ټولګیوالو سره ډېره په زړه پورې مینه لري دغه فعالیتونه به تاسو خپلو کتابچو کې ولیکئ تاسو ځایونه په مناسبو کلمو سره ډک کئ زه به بل ساعت کې پوښتنه کوم سمه ده تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې بریالي اوسئ